السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل لپاره یو داسې ښایسته او خوندور اپلیکیشن در وښیم چې په دغه اپلیکیشن کې به دوستان تاسو وکولی سئ چې د خپل موبایل امبیانې بچت کړئ یا د هغه رقم د خپل موبایل امبیانې کمې استعمال کړئ. دوستانو که چیرې ستاسو موبایل زیاتې امبیانې خوري یا ستاسو موبایل زیات انټرنیټ خوري یا د هغه رقم ستاسو پیکیج زر ختمیږي نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو داسې ښایسته او خوندور اپلیکیشن در وښیم چې په دغه اپلیکیشن کې به تاسو ډېر په اسانه طریقه سره وکولی سئ چې د خپل موبایل امبیانې بچت کړئ. نو دوستانو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې وګوره دوستانو تاسو په خپل موبایل کې پیکیج واخلئ او ستاسو انټرنیټ زر ختمیږي، ستاسو امبیانې زر ختمیږي، نو که تاسو غواړئ چې خپلې امبیانې بچت کړئ دغه به تاسو څنګه کوئ. د هغه رقم ګوره دوستانو کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خلاص کړئ کوم ایډز راغلو هغه ایډز به تاسو کلوز کړئ او د هغه رقم دوستانو تاسو بعد کې په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې وګوره دوستان تاسو په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ او لاره تاسو څخه یو څو پرمیشنان غواړي هغه ټوټل پرمیشنان به تاسو په خپل موبایل کې الاو کړئ. نو کله چې وګوره دوستان هغه تاسو الاو کړئ دغه رقم وګوره دوستانو وای فای ډیټا یوزیج چې ده هغه 17 جی بي ده او دغه رقم موبایل ډیټا یوزیج چې ده هغه 11 جی بي ده. نو اوس کله چې وګوره دوستانو زه خپل موبایل استعمالوم کله چې دغه 11 جی بي پوره سي نو زما د موبایل انټرنیټ په خپله کار پرېږدي، یعنې هغه ما په 11 جی بي درولې ده. دغه رقم وګوره دوستانو که چیرې زه له وای فای سره کنیکټ یم که زما موبایل 12 جی بي انټرنیټ ختم کړي هغه که په هر څو ورځې کې ختم کړي بیا د وای فای هم کار نه کوي نو هغه دلته تاسو ورکولی سئ. د هغه رقم وګوره دوستانو کله چې تاسو سیټ ډیټا لیمیټ ووایي، اوس که تاسو غواړئ چې خپله یو لیمیټ ور وښیاست چې یعنې زما موبایل چې 2 جی بي وخوري بیا د انټرنیټ کار نه کوي، یا د 1 جی بي وخوري بیا د انټرنیټ کار نه کوي، یا د 500 ام بي وخوري بیا د انټرنیټ کار نه کوي. د هغه رقم وګوره دوستانو تاسو په سیټ ډیټا لیمیټ باندې کلیک وکړئ. کله چې وګوره دوستانو تاسو په سیټ ډیټا لیمیټ باندې کلیک وکړئ د هغه رقم دوه اپشنات دی دلته تاسو ته درکوي، یو ام بي ده بل جی بي ده. دوستانو کله چې تاسو په ام بي باندې کلیک وکړئ بیا به دغه په ام بیان تاسو ته راړوي او که چیرې تاسو په جی بي باندې کلیک وکړئ بیا به دلته دی دغه تاسو ته په جی بي باندې راړوي. نو ګوره دوستانو اوس کله چې تاسو خپل موبایل هوټ سپوټ یو چاته ور خلاص کړئ اوس هغه بیخي زیات ام بیان استعمالوي د هغه رقم ګوره دوستانو تاسو راسئ لیمیټ ورته کېږئ. نو کله چې زه ورته وایم چې زما د موبایل 200 ام بي ختم سي نو زما د موبایل ډیټا د خپله کار پرېږدي، هلته به ډیټا خلاصوي خو انټرنیټ به کار نه کوي. نو هغه سړي ته خپله ویلی سي چې ګوره زما د موبایل انټرنیټ کار اوس نه کوي، یعنې هغه انټرنیټ کار پرېښوی ځکه هغه به 200 ام بي پوره سوی وي. کله چې 200 ام بي پوره سي بیا به د موبایل انټرنیټ کار نه کوي. نو دا دغه خلکو لپاره تاسو استعمالولی سئ کله چې تاسو ته څوک بار وایي چې تاسو ماته هوټ سپوټ خلاص کړئ او هغه ستاسو ام بیانې زیاتې در ختموي. دلته به ګوره دوستان تاسو ام بي ورته کېږئ 200 ام بي د هغه رقم دوستان تاسو په سیټ لیمیټ باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستان تاسو په سیټ لیمیټ باندې کلیک وکړئ اوس که هر وخت تاسو موبایل 200 ام بي ختم کړي هغه به خپله ډایرکټ څه شي سي انټرنیټ په خپله کار پرېږدي. نو ګوره دوستانو سیټ ډیټا لیمیټ کې هغه ما ور وښوی. نو ګوره اوس هر څومره استعمالیږي هغه ټوټل دلته دی تاسو ته درښیي. د هغه رقم دوستانو په ډیټا یوزیج کې بیا تاسو کولی سئ کله چې تاسو انټرنیټ هر څونه ختم سو هغه دلته تاسو ګټلی سئ او ډیټا ګراف کې دوستانو کله چې تاسو انټرنیټ په ورځ کې څونه ختمیږي، په هفته کې څونه ختمیږي، په میاشت کې څونه ختمیږي هغه دلته دوستانو تاسو کتلی سئ. ګوره دوستانو کله چې تاسو په ټوډے باندې کلیک وکړئ دا ټوډے والا دلته دی تاسو ته راړوي، د ویکلي والا دلته دی تاسو ته راړوي او د منتلي والا دلته دی تاسو ته درښیي. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. که د هر چا د انټرنیټ ام بیانې زر ختمیږي نو باید دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ سوي وي ویډیو خامخا سره لایک کړي، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړي او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړي. دوستانو که کومه پوښتنه لرئ او کومې ویډیو ته مو ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټ کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.